السلام علیکم یارانو، ګورئ دغه دنیا دی. دا پیله چې ده که نه، نن ما په غلطۍ کې ډکه کړه. زما خپله پیله چېرته ناداره کوه زمونږ د کار ځای کې. نو یوې ښځې ما ته ویلې دا خو د پلانکۍ پیله ده، دلته یوه جینۍ وه مړه شوه که نه، شوګر یو هسې معمولي یو 2 میاشتې مریضه وه، 2 میاشتې و رانغله کار له موږ ویلې ښه به شي. نو مړه شوه غریبه. نو ما ورته ویلې دا څه وی؟ وایي زه اوس که پکې څه خبره نشته، هغه ته بیا اجر رسېږي او یې دعا ورته کوه. داسې دې پورې ویم د دنیا څه عجیبه ده. ګورئ یو وخت و چې موږ سره دلته وه، کار یې کوو ښه به، او اوس د تورو خاورو لاندې پیلې دلته دا ما ته پته هم نه وه. هسې داسې ویم چې دا دنیا هسې یو خوب دی. پرون یو ملګري ما ته ویلې وې 6 بچي مې دي که نه، زما همزولی دی. اوس چې راتلمه ترکیه ته، نو د هغې لکه ښځې هم نه وه کړې، واده خو لا څه کې ښځې هم نه وه کړې. نو په دې 7 کالو کې هغې ښځه هم کړې ده، واده هم کړی ده، 6 بچي ماشاءالله. نو ما ورته ویلې اوس خو سړی وی، اوس ځان نه محسوسوم چې زه هلک یم. نو ما ورته ویل تا ته ځکه یو مسؤلیت را په غاړه دی. وی سر مې د سپینو ویښتو ډک دی، سوچونه دي د بچو په اړه. نو هسې دا ما ورته ویل ته ځان نه محسوسوې چې هلک یې؟ زه ځان نه محسوسوم چې زه لا غټ شوی یم. ما ته مخکې شانې ځان همغه وړوکې پلانکې ښکاري، غریب ښکاري. نو دا دنیا دغسې ده، ښه هسې خوب دی، خوب د خوب په شانې تېرېږي. نو ښه وخت تېر کړئ، ښه اخلاق. زه خوشحاله شوم، ما ویلې شکر دی چې زموږ سره ښه وخت تېر کړی دی، زموږ نه د لاسه ورته ضرر نه دی رسېدلی. او ما ورته ډېرې دعاګانې مو وکړې، مونږ یې جنازې له هم ورغلي وو دغې جینۍ. نو چې دې پورې ویمه مینه خوره کوئ، مینه، او چا له دغه مه ورکوئ، تکلیف مه ورکوئ. هغه به تا معاف هم کړي، خو کېدی شي هېر به یې نه کړي، په خوله به ته ووایې چې ما معاف کړی.